قوم وی ډیر تنگ دی، مال خدای دې دا قوم داسې تنگ کی چې دار سړی داړه په دې خوله الټي کی او چې غړپ ناری کی او داړه د خولې نه بوټ وځي، داسې د خدای دا قوم تنگ کی. دا چا کړي؟ خو دې قوم کړي کنه. د دې قوم هر انتخاب وایا غلط دی. هر تاسو کومه فیصله په دې ملک کې صحیح کړې ده؟ چرته رائے لرئ؟ سر در پورشتا په خبره پوهیږئ؟ که د دین خبره درته وکړي په هغې نه پوهیږئ، که د دنیا خبره درته وکړي په هغې نه پوهیږئ. خو اوږې غوی چې د کوره راوځي چرته واښه لټې، که داسې نه ده؟ اوږي غویان یئ چې د کوره راوځئ واښه لټوئ چې چرته واښه به یي که نه چې ویې خورم او غټه سوټه غولو کم او بیا سم نه. نو قوم اوږي غویان دي، سهار چې د کوره راوځي واښه لټوي. حکومت کې وګوره ټوله مشینري د حکومت چې دا اوږي غویان دي، ټوله ورځ په واښو پسې ګرځي، د ملک خدمت نه کوي. په رڼا ورځ بله ورځ د بالا ماڼۍ د سیول کوارټرونو نه چې مخکې راشي د ادیرې سره په رڼا ورځ یو طالب نه سایکل 3 کسو بوزای والی دي او 3 کسه پیراله سایکل هم ته بوتلو څه پیسې چې جیب کې سایکل هم ته واپس. په رڼا ورځ چالو روډ د دنیا پیسي. نو ان شاء الله مغه چل بدر سره کیږي، په سرک بروانه جامع بدر نو باسي، درته به دا جامع راو باخه بیا مې پکې مونږ نه کیږي، تبه ورو باخي کینی وجنی دیم ورپس. هغه ورځ لنډي. تاسو بیروت جړلو، تاسو کراچۍ جړلا، تاسو سند جړلو، نن ستاسو بسرد نه سند او کراچۍ او بیروت جوړیږي لګیا پرانا ورځ. او چې بیا ونی راشي پته مونږ نه لګي چې سړی کم فلاړ ضمانت یو شي سره سترګي ګرځي. خبره دا ده چې دا ملک نه دی. اوس حکومت وګوره رسکشي شروع ده، تمانه منبر اړاوه زتانه منبر اړاوه، ته ما غر کوا زتا غر کوا. هر کله چې مرکز او صوبې په خپلو کې په جنگ دي نو قوم ته به څه خیال شي او د قوم خدمت بسو. مرکز او بلوچستان په جګړه دي، مرکز او پنجاب په جګړه دي، کیږي بس. سندھ کې که حکومت شته حکومت نشته، پرانا ورځ سړی کباب کیږي، بینکونه لوټ کیږي، لکونه روپۍ والے کیږي، هیڅ حکومت نشته. ستا په صوبه سرحد کې حکومت کم ځای کول بل 250 پولیسو، 250 پولیس د 15 وزیرانو په بنگلو درېده. مونږ تورای بغاګو پولیس ته आवाज کو پولیس بنئ 250 پولیسو کا ا د وزیرانو په بنگلو درېدو او وزیرانو سره ګنمنان شو. اوس مونږ بسکو زمونږ حفاظت بسوک کوي. نازیزانو داسې چل دی چې په تخته اریان دریان پراته یې که خیری نبم کپنی نه بدرته چا قبر کرسته مویا مردود ته نفیت یا ندرو مویا مردود وای مردود مړ دی نه ورپسې چا لاس اوچت کو نه ورپسې چا دعا و. مونږ مردودان شو صاحبه مویا مردود نفیت یا ندرو. علاج څه دی؟ علاج خدای ته رجوع کېدل دي. د بندا سره کټکول پکار دي او خدای ته رجوع کېدل پکار. چې خدای ته رجوع شي نو الله به حفاظت کوي. ولې کته وی الله به څنګه حفاظت کوي؟ په خدای قسم چې کوم الله د صالح علیہ السلام د معجزې مطابق د کانی نه اوخه رایسته و. قوم ورته دی کانی نه اوخه راو باسه چا دومره لوی اوخه چې 40 غزه وګدای او 13 غزه لوړی نو اعلی په پتا ایمان وروړو کینه نه وروړو. صالح علیہ السلام وی یا الله په کانی کې اوخه څه کوي؟
الله وی ورشه دې کاڼي ته په ګوته اشاره وکړه و خبره اوس چې کاڼي له ورغه او په ګوته اشاره وکړه کاڼي دوه ټوکړې شو تی و خره وه خدای دې د خوراک څه چل کولو په دې کاڼي کې دننه ورته صالحه 3,000 او 80 کاله وشو چې په دې کاڼي کې ما دا اوخه پیدا کړې اوس په کاڼي کې دننه هغې له اوبه روټۍ چا ورکوله ورکولی شي که نه شي هارون الرشید ښکار کړی ناستې لګیا دی خوري وزیران ورسره دي یو کارغه راغی او د هارون الرشید د مخې نه روټۍ وتښتوله چې روټۍ وتښتوله نو هارون الرشید پاس باندې سور شو ورپسې منډه کړه صاحب ولې وی کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه د مخې نه روټۍ وتښتوله وجنم کارغه مخکې او بادشاه ورپسې وزیران هم ورپسې کارغه د غره نه هغه غاړه واوړېدو بادشاه هم ورپسې ورواوړ چې غره نه هغه غاړه ګوري یو سړی دی دا لاسونه یې شاته او خپې کنجلک داسې په څادر او پټکي تړلی پروت دی په ډډه او د کارغه روټۍ یوړه او د سړي له یې په خوله کې ورکړه بادشاه چې ورورسېدو د سړي نه یې تپوس وکړو چې څوک یې هلکه وی صاحب سوداګرم په دې لاره روانو ما غلو وشو کولم او په دې خپل صادر او پټکي وتړلم او هغې رانه لاړه څومره موده وشوه ویل 2 میاشتې وشو چې دلته پروت د روټۍ او د اوبو څه چل کې ویل چې کله نه هغې تړلی م او رانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي او روټۍ م راوړي او ما له یې خوله کې راکړي نو ځکه مولانا روم وایي چې اسببها بگذرو تقوا طلب اسببها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے پریگدا تقواو کا تقوا دی اوکڑا روٹائی بتا پسی منڈے ہوئی اس خود تا روٹائی پسی منڈے ہوئی روٹائی بتا پسی منڈے زکا آغا بزرگ ہوئی چھے بدلوی پا دنیا دین و ایمان والے بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو تپاہ سے ډیر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې اکم همت او جرأت ته چې خدای پاک تا ته نه دی درکړی کم همت نو بیا دنیا د پاره دین ولې نن مونږ دین د دنیا د اصول د پاره ذریعہ ګرځول په دین باندې مال راټولو په دین پیسې راټولو نن وګوره زمونږ د خلکو حال 15,000 روپۍ په چای ولګوه او وزیر راوغواړه 2 لکه روپۍ به درکړي په دې جومات بار بورډ ولګوه چې مدرسه رحمانیه دننه لسته کابلیان راټول کې لوټ په دې رنګم لګېدل یو سړي له خو 2 لکه روپۍ ورکه سیاسي رشوت چې د دې ملا خوله بند شي او دې ګوګشتو आवाज ونه کړي نو یو ملا د 2 لکه والی او 2 لکه مليان د لوګي مړ کړي عزیزانو سبا وای سبا وای او سبا کی زمونږ دا جماعت دی دا چې پکې
ما دې جماعت کې 40 کال وو په دې جماعت کې وړاندو سي امام یړون دې پستر دلته سړی وظیفه د غرمه او د ماخام طالب لور کی او هغه کور تلیږي شګای کې کور دی نو سړی روټای د بچي او خزه خوري په دې علاقه کې زکات کمیټي ده د ضیاءالحق په زمانہ کې یو دندونی جوړه کړې و او د پیپل په حکومت کې اوس نو بل دندونی جوړه کړ هر درېمه میاشت پس 1,000 روپۍ یو زکات والا ممبر علی د دې کلی خلکو ته قران ورکړي چې دې ړون لای چرته 200 روپۍ ورکړي دي اوس تو وایي چې د یو جماعت امام ړون دی پستر ګړون دی په دې جماعت کې مونږه دا جمعه پورس چنده چکیږي دا د جماعت بل په خلاصو پوزي په جوړو کله امام لا پیچینی الو کله ورته په وړوالو بستر نه و بیگم ورته بستر جوړ کړه تاسو خیال را دا کار چا تاسو نکو چې د دې جماعت امام طالبان راند دي د دوی څه ذریعہ معاش دا خور پسې کوي چې مخمد امام پنیات زخره دي خونه چاوړه چې په دغه مونږ کې ما پسې ورکش بجلیګر کې زه امام ومنو شنه چای مې یو سړی ته وی چې لګراوړه سر مې خوګېده ګولای ور سره ماسختن منزل راغی ویلا چای خو جی خزه مې برابر نه و مال کدینیت را پسې وتړلو په ټکی دي مردارو کدینیت وتړ ویل ولې چې معوذ درته وایم ویل مونږ لره غلم معلوزه دی دې ګړګړونه مې ونیو په ټیلو مې بوتلو غلاچ جمعات نه مې بارو زست سره لینجړې ما چې تا ډبه بم راکاګم و دې نه ګورم بیا دې جمعات زما دومره حکم نو چې زه ګولای چوم یو پیاله شنه چای امام مخ کې ولاړی کمیس شلیدلې تاسو ورپسې ولاړ دا نه چې لکه دا جامې دي خیرې نه دي صابون نشته دا مانځه کې ټوخې دي د ټوخي شربت نشته چې دل راوړو نام کړی دي چې وای تاسو وای کنه ها وای ماما باړې والا کړی دي اوس دا امام چې مخ راوګرځي به وای ما دا قوم ابا وای خدای په قوم مې د سلسله راولي چې یو پاتې دي درد پکار د بل د بچو خیال پکار اختر راش پکار نه دي چې تاسو د طالبان د جماعتونو وګورئ چې لکه تاسو د اختر جامې شته درته واله مولانا صاحب ستاسو اختر جامې شته کړم جماعت لټه پرخانه لراله چودري توبلا ځان نه د ډبنګې جوړ کړي دي په جماعت کې ډبنګې خبره در سره څوک نشي کولی نو ډبنګیانو له بیا ډبنګې امام هم پکار دی نو امام غریبانو څو دیو جنا گریوان کې وګورئ بار کی دړان یې جماعت کې امزان نه شیران جوړ کړی دي په خوار او غریب نیغ نیغ کېدل د دې بم خدای له جواب ورکوي دل بدست آورد کے حج یک برس 100,000 کعبہ یک دل بہتر سل زرا زل چې د کعبه نه تاوشه والله العظیم کپکه دومره ثواب شتا لکه د یو غریب زړه چې د خدای د پاره خوشحال کې او په دې کې ثواب د یو غریب زړه یو غریب دی بے کس دی بے وس دی مجبور دی محتاج دی د دارو پیسې ور سره نشته یتیم دی او دا غزړه ته دی پټای ولا ګولا
دا د 100,000 کعبو د طوافېدو نه زیات. په خدای مې دې قسمي واورئ کعبه چې سو قرآن کې په کافر کیږي کنه ها ټول وای چې یو سړی لاړ شي تبر راوالی یا ګنتی راوالی او په کعبه راکیدي ورانه یې کافر به ورته وایي کنه. د کعبه ورانولو والا کافر نه دی او د غریب زړه ورانولو والا کافر دی. چې د غریب زړه دی او دردولو دا د کعبه د ورانولو نه زیاته ګناه ده. نن هر سړی دل ازار دی، هر سړی ظالم دی. نو د دې وجنه عزیزانو رحمان بابا وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا، د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا، چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. د خلیل کعبه څه معنا؟ څه معنا؟ یاره گئی مزه بلا خو نه ان کې خرمم ظالمانو څه بلای. بعض وخت کې سړی راشي بار سټ پختنه کوي دل ور شو لغوندي خدای غار زما دا شکل د بلاګانو دی کڅ چل دی. یاره گئی ما د خلیل کعبه څه معنا؟ چې ابراهيم عليه السلام څه کړی دا جوړه کړی. وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا، چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. وای ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام چې کما کعبه جوړه کړی دا داغه نه دا کعبه بهتره ده چې څوک د چا د وران زړه کعبه جوړه کی، د چا زړه ورانی او جوړه محتاجی او داغه احتیاج دفع داغه کعبه نه دا کعبه بهتره دا زید چا د خدای د پاره خوشالول دا د هغه کعبه نه بهتره. اجونو ته روان یې عمره ته روان په آرام کېنی اجونو لا د غم لار شي دا خرم بوزمو کعبه نه توراتو کمه خرج کیږي پاجونو نه کی. حجی صاحب خدای پناه، حجی صاحب خدای پناه خدای دې قرآن کا غوړه یو ځای کې ناس ته ما حجی صاحب خدای په نام ول د خدای په نام سقم ملمانه دي اما ناړي غوندې ویل حجی صاحب زم نه د خدای په نامه به راکې یاره ورپاسې د یو سو ګوسې په دا سټ کې ووال چې ویوالو چایش نه پرتی وی پیالای می په ځای پرې خو او تیرا پاسه ولی جی مال باس السلام علیکم ستاسو زما دوستی ختم کروڑپتی او د خدای نامه در تواغست او 1 روپۍ دی ور نکړه تب زما څه په کار راشي زه خدای دې کور راکړ. نو دیو جنا د زړه حرم جوړ کړي دین له لګه توجه کوي دین لګ زده کوي نو ایس مشکلات بدرته نه ایس مشکل نه بدا مشکلی چې سنت شته کنيشتا نه بدا مشکلی چې چوری شته کنيشتا دا اوس 13 جمعه چهارشنبه وخت څه چوری دغه یو دنیا میں وګوناو چې جی چوری شته کنيشتا نو یو لمه بل ورځ وی مال چوری شته توتیان چوری خوري کنه توتی مارغه ده زناور ده کنه ده ویلو مال مونږ توتیان یو مونږ له چوری پکار ده چوری نشتا او چوری شتا الوا نشتا او الوا شتا په دې قهر ستا ټول ملک نو الله دې وکړي چې زمونږ دین سره رابطه او تعلق پیدا شي او دین زده خخ علماء وګورئ لوی د ټاپ دا غي قرب اختیار کوي وخت درته اوسګار ملاويږي تبلیغی نصاب
د مولانا الیاس رحمت الله علیه چې دا پړاو کوي دا وګورئ په دې کې د سړی د نفس اصلاح کیږي شان او شوکت د مسلمان شي هغه خبره مې بیا پرې خو جواب مې ونه کړو چې دا سارو ته په دنیا کې سزا ولې ملاويږي دا جواب آینده جمعه له برابروي عزیزانو د قیامت او د جهنم بیان ستاسو په مخ کې کافی مودې نه را روان دی نن دو خبر ستاسو په مخ کې عرض کول یو خدا چې کوم سوال ما د حیواناتو متعلق کړو داغه مختلف قسم جوابونه بعض حضرات ماتا راوړ خدای پاک دې جزائے خیر ورکی سنا سے کوشش به کړي غریبان دویمه خبره داوا چې تیرو جمعو کې ما یو ټکي کړو چې جهنميان چې جهنم ته ورسي نو قرآن کې راغلي دي چې فتحت ابوابها دا جهنميان چې ورته ورسي نو دغه وخت کې به د جهنم دروازې کولاو شي چې دوی را رواني نو د وړاندې نه به دروازې کولاو نه علماء لیکي چې دې کې راز دا دی چې د جهنم ته دروازو رسیدو پورې کسو وجه دې پیش کړه او ځان د اخلاص کړوم نو لا دروازې بندي د نن نه تلو نه به بچ شي او چې دروازې د جهنم تر ورسي او تر دغه وخت پورې دې مسوجه پیش نکړه نو لاړې عمر لا تباش دا الفاظ د قرآن دی وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته یو بل نقطه ده ساق یسوق شړلو ته ویلې دا جهنميان چې دینو دا ملائکې به شړی ټیلې به ورکي چې زر زئی اوس دغه الفاظ الله د جنتیانو متعلقم ویلي وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا دغه ساق یسوق ماده ده الله د جهنميانو متعلقم ویلي دي او دغه ماده ده وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا نو دغه شړل او ټیلوال د جهنميانو متعلقم قرآن ویلی دي او دغه شړل او ټیلوال د جنتیانو متعلقم قرآن ویلی نو ګورا که جهنمی له ملائکه ټیلې ور کوي
نو داغه د شان سره خدا مناسب دي. ځکه چې جهنميان به عزت خلقي او عزت خلق له ټېلې ورکول چې دي نو دا خکار. اوس جنتیان چې دي دا خو به معزز خلق دي، باوقار خلق بی، با عزت خلق بی. نو عزتمن سړی لا ټېلې ورکول د ملائکو چې دي دا خدایي توهین دی او داغي بی عزتی ده. لکه اوس ګوره د جمعات کې یو سړی کېړای پټې کړې، چې کېړای پټې کړې نو تاسو ټول جمعات پر راټول شي، څوک ولا سپېړه ورکوي، څوک ولا ټېلې ورکوي، څوک جمعات نه بار غورځوي. نو په کار دی ور سره کنه، ځکه هو غل دی ټیک کېړای پټې کړې. او کدی جمعات کې اوس تاسو کې یو معزز سړی دی، نیک سړی دی، او هغه داسې روان دی ته ولا ټېله ورکوي چې زرزه مړه بلې دې خوا نټې چې زرزه مړه، دا به مناسب وي؟ وای خو د هغه د شان خلاف. نو قرآن هم دغه ماده او دغه الفاظ د جهنمی متعلق هم ویلي دي، او قرآن کریم هم دغه ماده او دغه الفاظ چې دی د جنتی متعلق هم ویلي. علماء وایي چې چاله ټېله ورکول چې دی په دوه قسمه. اوس خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ. یو چاله ټېله ورکول دي چې غرض یې د هغه بې عزتي وي. تی دشمن اوس ته په لاره روانې او دشمن په مخه درغی، دشمن په مخه درغی او دشمن در سره داسې اوږه وواله، نو ته به پې ډس کې که نه به کې؟ پښتانه یې که نه؟ که تاسو پښتانه وی پرون به بېنظیرې ته ټوپی ورپسر وله. پښتانه چرته یې؟ که تاسو پښتانه وی نو پرون به خټک ډانس چې دی ورته کولی، یعنی ښځې ته ګډ شو. یو میاشت ریهرسل کېدو چې وزیر اعظم به راځي، هغې ته به پام کوئ چې چېرته په ډانس کې هم خپمه غلطه نه. ٹھیک نور ګډېږئ نور ګډېږئ. سهار مې چا سره خبرې کولې، وی زمونږ د هلکوالي زمانه کې به چېرته زیات نه زیات هلکان چې را جمع شو نو په میخه به سور شو، ټپه به یې وویله، یا به جوار ساتل، هلته به یې ټپې مپې وویلې. دغه به زمونږ لویه مستي وه. نو ما وی چې هغه وخت کې خو نور څه وونه، اوس ټپو څه ضرورت دی؟ اوس خو ښځې ټپې وی، هلکان ټپې وی، جنکۍ ټپې وی، بادشاهان ټپې وی، وزیران ټپې وی، مولیان ټپې وی، پیران ټپې وی، میاګان ټپې وی. استاد ټپو ته ضرورت پاتې نه دی. اوس خو ټوله دنیا ټپې وی، تی خالی اوره. هر کور ډمخانه او کنجرخانه دا ټپې پکشتا، ګډا پکشتا، غزلې پکشتا، جنکۍ پکشتا، د جنکو اکی میچ پکشتا، د جنکو جنگی او هر ځای ښکارېده پکشتا. استاد ته د ټپو نوبت نه پیښي، ته ټپو ته اوسګارېږې نه. تاسو خیال راغی ټپې خو به هغه هلکان وي چې غریبان به اوسګار و، یا به پټیو یا به دیو نور څبونه، یا به میخه و یا به سنډاو نور څبونه، نو په غوږ به لاس کې خو یا قربان आवाज به وکړه. اوس خو ټول ملک یا قربان دی. بازارونو کې چې روانې ټول بازارونه صاحب یا قربان دی. میوزک سنټرې دی او کنجرخانې دی او ډمخانې دی او بایسکوپونه دی او سینماګانې دی. اوس خو ټول ملک ډم توب او کنجر توب دی. نو ستا د ټپې ویلو نوبت نه پیښي.
هغه ټپبم چې چا وویله په دې پلوسای کې مخدرزي پلوسای ورته وایي. یو مولانا صاحب ډېر لوی معلم او ډېر پاک انسان. کوڅه کې یو هلک په میخه سورو او روانو او دا ټپای وویله چې ستا یارانه ډوبه جاله ده، ډوبې جالې ته وارخطا ولاړه یم. مولانا صاحب جومات نه ورمنډه کړه او دا میخې پیزوانې ونیوه. د هلک ته یې وویل چې دا څه دی وویل دا بیا ووایه. او ویرېدو هغه هلک وایي چې ما ته ویل ووایه درته بیا ویل ما دا وویل چې ستا یارانه ډوبه جاله ده، ډوبې جالې ته وارخطا ولاړه یم. نو مولانا صاحب د کوڅې نه په جړا جړا جومات ته راغی او په سجده پرېوتی چې وا خدایه نو د قبر یارانه خو داسې ډوبه جاله ده چې زما ورته ډېر وارخطا ده. هلک ټپه څه پورې ویلې وه او چې کم نیکانو هغې ته مطلب څه واغست. وی بچیه ټیک دی ووی د قبر یارانه داسې ډوبه جاله ده چې زما ورته ډېر وارخطا ده. نو عرض مې دا و جي چې پښتو یا غیرت یا ایمان یا حیا دا خو مونږ کې پاتې نه ده. مونږ نه هر څه ووت. اوس خالی پښتو ژبه پاتې ده چې مونږ یې وایو. کومو کسانو له چې لږ انګریزي زیاته زده کړې ده هغه ته وګورئ نو هغه خبرې چې کوي نو دا لفظ به زه انګریزی کې ووایم پښتو کې ماته نه راځي. اب هغه پښتو کې لفظ ویلو باندې بیا شربي. نو دا به هم ختم شي. خیر به هر تقدیر عرض داو چې دغه یو ماده ده نو یو پیله ورکول دي سړي ته د دشمن او یو ټیله ورکول دي سړي ته د دوست. ته چې په کلي او په وطن کې په لاره روانې او ستا دشمن ستا مخې ته راشي او په قصد باندې تا سره اوږه ووایي نو ته به پرې ډز وکړې چې ته زما دشمن یې تا ما سره اوږه څنګه وواله تا په زور ما سره ځان ومږل او یو ستا دوست یو محبوب وي او ته په لاره روانې هغه در باندې رستو نه سترګې پټې کړي او یا در سره اوږه ووایي نو چې ته ورته وګورې او هغه سړی ستا دیرینه دوست وي نو د هغه په اوږې والي به ته خوشحال شې او که خفه به شې. تاسو وایئ علما لیکي چې د جهنميانو ته ټیلې ورکول د ملایکو چې دي دا به په اعتبار د هغې د شرمولو او د رسوا کولو وي چې زر ځئ خدایم بیړه تباه کا جهنم ته زر ځان رسوئ نو د رسوایۍ ټیلې به وي او جنتیانو ته چې ټیلې ورکوي نو هلته به راز بلي هلته به راز دای ما یو ټکی کړی دې ته لږ سوچ وکئ چې د جهنم دروازې به تر هغې بند دي چې تر څو پورې وررسېدلي نه وي. اوس قرآن کې هم دې رکو کې راځي چې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. د جهنميانو ذکر چې دی هلته واو نشته واو او دلته واو دی فتحت ابوابها اوس به دروازې کولو شي چې جهنميان راورسي او دلته وفتحت ابوابها د جنت دروازې به دوی د قیامت د میدان نه لا را روانم نه چې د جنت دروازې به ورته لري. تاسو خیال راغی ماشاءالله پوه شوي به وفتحت اوس دې رکو کې ګورئ وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وبدبخت وكم بخت
تاسو له څوک نه راغلی چې تاسو يرولي وای پوي کړی وای چا نه وای پوي کړی دا کم ځای لرانه دا په جهنم کې ملائکه ورته بیا وای وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها چې دا جنتیان د جنت دروازو ته ورسي نو وفتحت ابوابها دا دروازې به د وړاندې نه ورته لري نو دا ملائکه به پلاره ټېلې دې د پاره ور کوي چې هغه کې به وجه بلې د جنت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې د قیامت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې به د جنتیانو ته دائیں بائیں لارې سجاو شوي وي ګلونه به وي بوټي به وي فرشونه به وي چې په دې به دا څه چلي جنتیان به پرا روان نو دا جنتیان خو بس پیری زمونږ استاد سغونی کا خدای اوس خو به دا سپیره ټول جهنم ده دا خدای ورکړه دا سپیرو نه جنت له څه کار کړی دی نو دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده دې سپیرو په دنیا کې ګارانټي سری دی او قالینونه به سری دي نو کله به یو قالین ته ګوري کله ملائکه بټېلې ورګي چې خدای دې ورکړه دا عارضی غوندې خوندونو ته مګوره اصلي ته ځان رسوا نا ملائکه بټېلې په دې نیت ورکړي چې دا ګارانټو د قالینونو د سجاوټ ته مګوره هغه اصلي شی چې ستا انتظار کوي چې جنت ته کنه جی دغه ته ځان زر رسوا نو د ملائکو ټېلې به په دې نیت وي جنتیانو ته او د ملائکو ټېلې به په دې نیت وي جهنميانو ته نو د جهنميانو ټېلې به په اعتبار داغي د رسوای او داغي د ذلت وي او د جنتیانو ټېلې به په اعتبار داغي د عزت او داغي د دوستۍ